نو نن چې د میش کې پریس کانفرنس کې دا په دا والا سره کې چې د پاکستان یو وفد تللی و کابل ته نو د تجارت په حواله سره نو محمد صالح چې کوم و د پاکستان او دا ولته چې کوم کاس و د افغانستان نو هغه یو نوم دی نورالدین عزیزي او ورسره چې کوم وزیر خارجه دی امیر خان متقي نو د دغه په منځ کې یو مذاکرات وشو مذاکرات تجارت په حواله سره و نو پابندې یو شای شوی دی خو د فیصله یا فاینل نه دو نو هغه د مو سره په دا ریټن شکل کې دو چې په 18 جولای باندې د 20 تاریخ پر د دی هغه دا مذاکرات شوي دي او په دا باندې بیل شوی دی نو په دغه کې ورچک شوي دي څلور بارډر چې کوم دي زه درته وښایم چې یو ترخم دی خرلاچی دو غلام خان دی او ورسره چمن چې کوم بارډر دی نو په دا باندې ځینې فیسیلیټي ورکړي دي نو فیسیلیټي څنګه دي چې لکه میږه انګور اډاته وکسي نو دا 1400 کیلومتر نږدې دو په نسبت د غنورې بارډر نو د افغانستان سره د میږ ولس آیا که عادت ترخم بارډر دی که خرلاچی دی که غلام خون دی که چمن دی میږ دا یایي چې دا تجارت ته خلوص وي دا د میږ ولس دی که ایله دی که اوله دی دا یو خلک دی نو میږ په دا علاقه کې دا یایي چې همیشه د پوره چې کله د ترقۍ چارې ځي نو میږ نظر انداز کیږي لکه میږ یې معنی دی دا تقریبا د 1.5 سال نه په جیل کې دی نو د میږ د خبرې هغه آووز بند شوی دی چې میږ خپل آووز رسوي پارلمنټ ته نو سپیشلی محسن داوړ ته نو د دغه نه میږ دا مطالبات و چې دی په دا کمیټي کې ها دی نو دغه مهرباني دا وکړو چې دا نور کوم څلور غادي بارډرونه دي نو د انګور اډې بارډر دا پکې لازمي پکې وچاوي ویلې چې د محسن باندې میږ غونډ فخر کی نو دای د میږ اوس چې چګاوي خو چونکې د ډېر نږدې ملګری دی هر وخت علي اوس کو د میږ نه په جیل کې دی د مو یقین دی چې دا یو د خبره ډېره په سنجیدګي سره وخلي نو د دغه نه علاوه چې د میږ ور ډېر تر شوی دی د میږ په علاقه باندې جنگ تر شوی دی نو همیشه د پوره د دغه ځینه اوالي سټارټ شوی و نو په دغه ځای کې د میږ د علاقه ډېره سخته ځبېدلې دو نو زه دا یایو چې ریاستي ادارې دا خبره چې کوم ډیلیګیشن تللی دی مهرباني دا وکړو چې په دغه کې د انګور اډې بارډر وچاوي چې د میږ علاقه ته خیر ورسیږي او د میږ په خپل منځ کې هیڅ داسې اختلافات نشته میږ پر امن خلکي میږ محب الوطن پاکستانی میږ کاورې کې افغانیون ورڼا دي نو په دغه کې مختلفې خبرې دي چې په دغه کو باسینه خلوص وي په دغه کو د ټایم ایکسټنشن ورکوي د بارډر چې کوم ټایم دی یغو ورکوي او دا ګاډیو د دغه ځینار خلوص وي وره مثال سنټر ایشیا ته یغ ځینو خلوص وي کیس د گوادر د پورا نو میږ دا یایي چې میږ د ملک هغه ایسایی چې دا ډېره 60 لیاردو لہذا مهرباني دا وکړو ریاست نه میږ دا مطالبه دو چې میږ دغه خبره دی په سنجیدګي سره وروي بیا که چیرې عمل نه پې وشو نو میږ نن په پریس کانفرنس په حواله سره دا خبره کی بیا د دغې میږ انتهایي مزاحمت هم وکړي میږ احتجاج هم ریکارډ کی چې لہذا دا د میږ هم حق جوړیږي دا کیم وفد چې د محمد صالح په سربراهي کې تللی و افغانستان ته په کابل کې دی چې کیم ډایلاګ سره وکړل په حواله سره دی د 4 پاینټونه خلاص کړل چې 24 غنټې خلاص وي او دغه په حواله سره میږ دا مطالبه دو چې د انګور اډه بارډر کیم دی دا د باقاعده ټرانزیټ شي ځکه چې په دا نه مخکې څو حکومت دا اعلان کړی دی یو خو دغه ایریا سوټیبل د تجارت د پوره او بل 1400 کیلومتر نږدې هدو او میږ دا یایي چې په دغه بارډر باندې دا دو طرفه تجارت د پوره موقع خلطه ورکو تجارت پیشه افراد چې کوم دي دا ته د موقع ورکو د اتصال بند شي او ورسره چې کوم د میږ په ایریا باندې د پرمټ لګو کړی د پرمټ ته ختم شي او ډي پی او دلته تنګول کو تجارت پیشه افراد تنګوي په مختلف نامینه باندې چې دا سمګلینګ د ته شاید ادا بند شي ځکه چې سمګلینګ په بارډر باندې بند کیږي نه په علاقه کې او د په بارډر باندې سختي وکړو ولته د سمګلینګ بند
کوي خو دی خو د میش سوته چې کیمه کوټار درې میل یا کیم څر درې میل او دغه دی سوراوي او میش دا یی چې د انګور اډې بارډر د ترانزیت هشي او ورسره د دی ته د ویزې سہولت وی افغانیون با ایتالیا نور چې کیم د دی خپل طریقه کار دی په هغه باندې دا زر تر عمل وشي ځکه چې دغه بارډر د ساري طرفه ترانزیت شوی دی خو صرف د اعلان کمای دی او محسن چې کومه کړی د خپل ګلم خونی پکې چولای دی یا خرلاچی چولې دو په دغه طریقه سره دی انګور اډه بارډر پکې وچوي او دا میش محسن ته احتجاج هم ریکارډ کوي چې تو همیشه د پورا د میش د ایریا سیاست در وخستای دی خو ته میش نظر انداز کوي او په دا کې د میش نظر انداز کړي او ته خامخا په دغه شی باندې نوې خبر دا وشي او انګور اډه بارډر د ترانزیت شي او ورسره چې کوم مشکلات د تجارت پیش افراد لري خلک چې مشکلات دي دا زر تر حل شي